السلام علیکم قدرمن لیدونکو، هیله لرم چې ټول به راته ښه اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د ژوند مسیر به مو په خوشحالۍ روان اوسي. نن خپرونه کې بیا هم ادبي خپرونه لرو چې د ترنم بلبل له موږ سره دی او له دوی څخه به ترنم اورو چې د ترنم بلبل ابراهیم اندیش صاحب سره مرکه لرو. د مرکې تر پای شی له موږ سره پاتې شئ. له یاده مو ونه وځي چې چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او خپرونه له نورو سره شیر کړئ. اندیش صاحب تاسو ته سلامونه، ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. علیکم السلام. زم هم په خپل وار سره سلامونه، نیکې هیلې، احترامات تاسو ته او ستاسو د صفحې ټولو مینوالو ته، په دې هیله چې تاسو به هم خاص یئ او ستاسو لیدونکي به هم. کور ودان اندیش صاحب دا ووایه چې یوازې ترنم کوئ که تاسو خپله شعر شاعري هم کوئ؟ زه خاص ترنم کوم او بس د کوم ملګرو چې مې شعر خوښ شي کله ډیپلومه کوم یم او شعر نه لیکم، یوازې انتخاب لرئ؟ یوازې انتخاب. د کومو شاعرانو شعرونه ډېر انتخابوئ؟ یا د مشرانو شاعرانو که نه اوسني شاعران؟ داسې زیات شعرونه دي چې د هر ملګري اوسي، د باقر صاحب یا د نور وي که نه، مسخت زه ګورم او کمپوز جوړوم، خپله کمپوز ورته ورکوم، بس بیا یې ترنم کوم، لیدونکي هم خوښوي، ملګري هم خوښوي. مشاعرو کې هم برخه اخلئ؟ مشاعرو او ادبي غونډو کې ترنم کوئ؟ ها مشاعرو کې هم برخه اخلم او بس ادبي غونډو کې هم بس ملګري دي زنګونه وهي چې لاړ نه شو. زه خپله خیاط یم او مصروفیتونه زیات دي، بس ملګري هم نشم خفه کولی، تقاضا کوي بیا ځو. ادبي بنډارونو کې داسې څه پېښې سره مخ شوې چې کله د ترنم وخت کې احساساتي شوی او یا هم مایک درنه فرصتونه داسې وخت نه ده راغلی، نه. زه به تاسو ته یو غزل ترنم کوم، هیله ده چې د تاسو او د صفحې مینوالو په مینه یې چې مینه نه کوې پختنا وایس کې واپ ما باندې مینا وایس کې چې مینه نه کوې پختنا وایس کې واپ ما باندې مینا وایس کې دا تپوس در نکوم د یار غما د یار غما دا تپوس در نکوم د یار غما د یار غما د زړه کور کې مې دننه وایس کې د زړه کور کې مې دننه وایس کې وپ ما باندې مینا وایس کې تو خو نه راتللی وایا کنه څنګه تو خو نه راتللی وایا کنه څنګه هسې راغللی دننه وایس کې هسې راغللی دننه وایس کې وپ ما باندې مینا وایس کې نن لګیا وای نکې خال ته وای نن لګیا وای نکې خال ته وای ته زما ما په غونډه زنا وایس کې ته زما ما په غونډه زنا وایس کې وپ ما باندې مینا وایس کې ډېر بن راتلی خوږېږي نبي خانه ډېر بن راتلی خوږېږي نبي خانه داسې بیا به دیدنه وایس کې
داسې بیا 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 به د نوایس کې و په ما باندې مینا وایس کې سرو کې وایو ډېرو ځایونو کې خو ما خو تا ته نه وویلې چې زه چې کله سهار له خوبه پاڅېدم ستونی مې ناست و هغه بیا کوشش به وکړم درته یو څو ټپې به درته ترنم کړم او باقي خواته د خپرونې په آخري د مرکې په آخره برخه کې به سروکي هم ووایه خو کله چې تاسو مشاعرو ته ځئ نو هغه وخت کوم ترنم تاسو نه ډېر اورئ ستاسو اورېدونکي خو یو مینوال چې زما کوم دی هغه بس ډېره خواري کوي را باندې چې هغه غزل ترنم کوم ژبه ورې جنګیره کې جنګیره کې ښه نو رښتیا هم د غزل ما خپله هم اورېدلې لوستی مې ده ډېر ښایسته غزل ده په زړه پورې ده راځئ د ژوند یو خوږه خاطره مو ووایئ چې تاسو خپله ورته ډېر خندلی یاست ما هغه زما یو ملګری ده شاعر هم ده پوهان رنځور صاحب هغه بس ملګرو سره په کابل کې زه خو دلته وم په لغمان کې او هغه ملګرو سره هلته ناست و او زما ویډیوګانې هغه کوم کلیپونه چې ملګرو جوړ کړي ول هغه یې په دې ملګرو باندې کتلي ول بیا ورته ویلي چې دا زما ملګری ده هغه رښتیا خبرې ما هم غوښتل چې د سره خبرې اوږدې کړم او ورسره وغږېږم دې وخت کې ده ماته زنګ ووهه چې ته یو ترنم وکړه کله چې ده ماته زنګ ووهه چې ما بیخي ځان تمثیلي پارچه مې وکړه چې په دې نه وم پوه چې ده سره ملګري ناست دي که څنګه چل ما ته وی سلام دې شیخې مالې علیکم خیر تکړه یې صحت دې ښه ده څوک او دا وایي چې حقیقه ما دا ملګري نه یادوي ما ته وایي چې خبره بله خوا مه وړه رنځورې ما زه ورته یم کومه رنځور وروره زه تا پېژنم نو او دا خبرې ورسره اوږدو ما دې وخت کې یو دفعې را باندې تلیفون قطع کوي 2 میاشتې را سره خبرې ونه کړلې هغه رښتیا چې ده ما ته ویلې ما سره ملګري ناست ول ما هم ورته ډېر وخندلې دغه زما جالبه بلکل ډېره جالبه اندیش صاحب د چې د مرکې وخت هم پای ته رسېږي او وخت اجازه نه راکوي چې مرکه اوږده کړو ګنې ډېر ښایسته ترنمونه تاسو کوئ خو د خپرونې او د مرکې په پایو شېبو کې به تاسو سروکي هم له موږ سره شریک کړئ چې لیدونکي هم پرې خوند واخلي زه به خدای پاماني وکړم تاسو نه ډېره مننه چې وخت مو ورته راکړ اباد اوس تاسو نه هم مننه چې هغه ځای نه ځان تکلیف کړ او دلته راغلی موږ هم واورېدلو موږ هم ډېر خوشحاله یو چې تاسو موږ ته وخت راکړه په دغې څپې کې د تاسو هم ډېره مننه دا چې دوی وایي هغه ځای نه مطلب د ننګرهار نه لغمان ته راغلو د دوی لپاره چې د دوی مرکې دوی سره مرکې وکړو او د دوی ترنمونه او غزل واورو خوږو لیدونکو تر بیا چې د نورو خپرونو کې ستاسو سره یو ځای کېږو تر هغه د خدای په امان اباد اوسئ خوشحاله اوسئ د اندیش صاحب څخه سروکي مه هېروئ سروکي هم لرو بیا داستا لایق نایم یور کپختو شامیراس در پاتی ما ہے در پاتی ما وزیارت ولی نقبلیگی یا کریش پت خوری بیا بنگڑی در شرنگو ما ہے در شرنگو ما وپلاری دبر کلی ملک دے یا لوریز ما پرنجو سترگی تو روینا ہے تو روینا وگرانی یارد کڑنا دا ید زلزلی پاشان دی ربی اندامنا ہے اندامنا ین مسدان مسکیگی
نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي